د پکتیکا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ کې د ځواک تمریناتي کلب په نوم د K1 Kickboxing یو نوی ورزشي کلب په رسمي ډول پرانیستل شو چې په پرانیستغونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ځوانانو، ورزشکارانو، استادانو د پکتیکا د بدني روزنې او سپورت امریت مسؤلینو ګډون کړی و. د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او سپورت امیر د غونډې پر مهال وویل هڅه کوي چې د ورزش بېلابېلې رشتې د ولایت ټولو سیمو ته وغځوي څو ځوانانو ته سالمې بوختیاوې برابرې او هغوی له مخدره توکو، تاوتریخوالي او نورو ناوړو کړنو څخه وژغورل شي. زموږ هدف او د مرکز هدف دغه ده چې ورزش له مرکز څخه ولسوالیو ته او له ولسوالیو څخه کلو ته ورسوي. انشاءالله دغه هدف انشاءالله زموږ سرته رسېدلی او انشاءالله مخکې به روان وي. له ټولو ځوانانو بالخصوص له ورزشکارانو نه مو دا غوښتنه ده چې هره برنامه هر کار مو باید د اسلام په چوکاټ کې وي. همداراز د ولایت د بېلابېلو ورزشي څانګو استادانو او لوبغاړو د ورزش پر ارزښت خبرې وکړې او ویل چې سپورت د انسان د سالم او روغ ژوند لپاره ځانګړی اهمیت لري. دوی له ځوانانو وغوښتل چې د زده کړو او ورځنیو چارو ترڅنګ دي ورزش ته هم په خپل مهالویش کې ځانګړی وخت ورکړي. ورزش د انسان د ژوند یوه مهمه برخه ده، ځکه روغ بدن د بریالي ژوند بنسټ جوړوي. هغه څوک چې منظم ورزش کوي، بدنونه یې قوي وي، زړه او سږي یې ښه کار کوي او د ستړیا احساس یې کم وي. موږ عموماً دا هیله ده چې اوس د کلب د اتفاق په غونډه کې شرکت کړی او په راتلونکي کې داسې غونډه کې موږ راسو چې دلته بالغین ورکول کېږي، دلته مسابقې تیارې د ځواک تمریناتي کلب استاد وویل په سیمه کې د ورزش د ودې او د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره یې اړینه وګڼله چې د K1 Kickboxing یو معیاري مرکز جوړ کړي ترڅو ځوانان وکولی شي په مناسب چاپیریال کې تمرینات ترسره او له فزیکي او ذهني پلوه سالم پاتې شي. زه خپله د یو استاد په حیث باندې ویلی شم چې که په کال کې نو انشاءالله مو 2 کاله کې که په 2 کاله کې په 3 کاله کې دلته داسې بااستعداده ځوانان به انشاءالله پیدا شي، هغه به د ټول ولایت یا بلکې د ټول افغانستان په سطحه باندې په قوي عزم او ټینګه اراده سره جنګېږي او د ولایت، د ولسوالۍ او د مرکز ته به ویاړونه انشاءالله راوړي. یاده دې وي چې په دې وروستیو کلونو کې پکتیکا ولایت کې د ورزش په بېلابېلو برخو کې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. د رسمي ورزشونو ترڅنګ د بدني روزنې نوو مرکزونو جوړېدو د ځوانانو لپاره سالم چاپیریال رامنځته کړی چې له امله یې ګڼ شمېر ځوانان ورزش ته مخه کوي او خپل استعدادونو ته وده ورکوي.